مایکروسافټ ورډ ته ځو، انزرټ پکچر کلیپ آرټ په ذریعه باندې مغه ایم اس افیس کې چې کوم کارتوني تصویران سیف شوي لکه موږ چې دغه بټن باندې ډرا ټول بار کې کلیک کوو تصویران راتلل دي ځنې هم راوستلی شو. کلیپ آرټ کلیک کوي، مختلف طبقې دي، هر یو طبقه باندې چې کلیک وکړي نیچر مې کلیک کړه دا تصویران راغله. که دا هم خوښ نه وي واپس بیک بټن کلیک کوي، بلې طبقې باندې کلیک وکړئ، هماغې به مطابق تصویران درته راځي. کوم تصویر مو چې خوښ شو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او دغه انزرټ بټن دی د انزرټ کلیپ په دا کلیک کړئ، اولته به انزرټ شي. بل تصویر هم کولی شي انزرټ یې کړئ. په یو وخت کې ملټیپل تصویران تاسو کولی شئ، یعنې زیات تصویران کولی شئ تاسو په خپل فایل کې انزرټ کړئ. بس دا زه کلوز کوم، دلته به تصویر راغلی ګورئ، دا تاسو کولی شئ اندازې ورکوټې کړئ. ښه، زه تاسو نه یو سوال لرم، دا تصویر کې زه دغه بیکګراوند نه غواړم، کوم چې اسمان غوندې ښکاري شین، څنګه کولی شو چې موږ دغه بیکګراوند د تصویر نه لرې کړو؟ دا ستاسو هومورک شو، سوچ پې وکړئ. ښه، تاسو ته ما ښودلي وو چې تصویر کې څنګه چینجز کوو، کلیپ آرټ نه چې کوم تصویران راولو. فرام فایل څه کار کوي دا درته اوس زه نه وایم، دا به تاسو پې سوچ وکړئ، که نه بېرته سر نه تاسو دا سیډي وګورئ، انشاءالله تاسو به بیا هم ومئ چې کوم ځای کې موږ دا درس ویلی وو. فرام فایل کوم تصویران چې موږ تاسو سیف کړي هغه تصویران راوستلی شو. مثال خپل تصویران چې کوم موږ په کمپیوټر کې سیف کړي دي یا مثلا کارتوني شکلونه دي یا نور دي، هغه تاسو کولی شئ د دې په ذریعه باندې راولئ. زه دلته ای ډرایو ته راغلم مثال، زه اوس هغه ځای تاسو ته معلوم وي چې کوم ځای کې تاسو مثلا دا ما ډاکومنټ کې سیف کړي دي، کوم ځای کوم چې سیف کړي دي هغه ځای ورته انتخاب کړئ. او زه اوس راځم دلته فن ان حلیم پکچرز، خو دغه به انزرټ کړو. دا ګوره انزرټ مې دلته راغی، دا تصویر تاسو ورکوټه کولی هم شئ همدغسې لکه څنګه چې نور کلیپس موږ ورکوټې کول. تاسو کولی شئ مثلا خپل تصویران چې کوم یو تاسو سیف کړي دي، ګوره تصویر سلیکټ کړئ، ما درته مخکې ویلي وو کیبورډ کې بټن د ډیلیټ هغه کلیک کړئ بېرته ډیلیټ کېږي. ښه، آټو شیپس کې مختلف شکلونه دي، هغه تاسو کولی شئ ډرای کړئ یعنې رسم یې کړئ. دا ګوره دا شکلونه دي مخکې نه تر کمپیوټر کې جوړ شوي دي. کلیک وکړئ، ماوس بیا دلته په صفحه باندې کلیک کړئ، پرېږدئ ما کش کړئ ماوس، او چې کوم ځای پوره غټول غواړئ همالته ماوس پرېږدئ. دا ګورئ یو شکل ما رسم کړو، دا تیار دلته جوړ ما انتخاب کړو، ګورئ دغه ما انتخاب کړی و. تاسو کولی شئ د دې اندازه هم ورکوټې کړئ، غټه کړئ، همدغه ګورئ دې کنجرونه سکریچ کړئ. ګورئ همدا ډول دلته زیړه علامه بله بټن ده زیړه، دې سره تاسو کولی شئ دې تن د شیپ کې چینجز راولئ. ګوره ما څومره نری کړه، دا ګوره چې پرېږدم داسې شو، یعنې دلته خو دا ډول نه دی، خو تاسو بیا کولی شئ چې دې کې د زیړې بټنو سره مختلف چینجز راولئ. ګورئ زه مثلا په دې شکل غواړم. همدا ډول په دې کې ډېر مختلف شکلونه دي، ډېر زیات استفادې ته کېږي. مثلا تاسو غواړئ یو ټاپه جوړه کړئ، سټمپ، ګوره مختلف مثلا تاسو د هغه سره یو ځای کوئ، د هغې په ذریعه باندې تاسو شی جوړوئ، سټمپ. دا به بیک کړو، دا وروسته بیا موږ ویو چې څنګه بیک کېږي. همدا ډول مثال دې ځای کې زه یو ستوری ډرا کوم، همداسې مثلا دې غاړو کې نور شیان ډرا کړي، ډېر یو ښایسته تاسو کولی شئ یو سټمپ یا ټاپه جوړه کړئ، منځ کې ورته لیکلو کوئ. کله چې غواړئ دې منځ کې لیکلو کې رایټ کلیک وکړئ، دلته لیکلي اډ ټیکس، اډ ټیکس دلته ورته مثلا ولیکئ چې کوم یو مثلا تاسو خپل کمپنۍ ده یا چې شی دی مثلا هغه نوم ورته ولیکئ، یا نور څه چینجز پکې وکړئ. دلته مثلا چینجز کوئ، ګوره اډ ټیکس دې ځای کې ولیکئ، کمپیوټر سنټر یا څه تاسو کول غواړئ هغه وکړئ. ښه، آټو شیپس کې که چېرته مثلا تاسو رنګ ورکول غواړئ، نو کله چې یو شی رسم کړئ، دا زړه ما رسم کړه، ډبل کلیک دې ځای نه تاسو کولی شئ ورته رنګ انتخاب کړئ. دوی کې دا نورې خبرې ډېرې زیاتې دي، دا بیا وروسته انشاءالله فارمیټ مینو کې ویو. ریډ کلر ما خوښ کړو، اوکې، دا ګورئ یو رنګ ما ورته انتخاب کړ. همدا ډول که چېرته تاسو دلته راشئ فیل افیکټ کې دې کې نور رنګونه دي، اوس هم تاسو کولی شئ دې کې پریکټس وکړئ. اوکې، دا ګورئ خو دومره زده کړئ چې د دې په ذریعه باندې موږ تاسو تیار ریډیمیډ کوم شکلونه چې دي هغه رسمولی شو، آټو شیپ تیار جوړ شکلونه. ښه، راځو ورډ آرټ ته. ورډ آرټ په ذریعه باندې موږ تاسو دلته تیار مثلا جوړ شوي ډیزاینونه دي، خپل نوم په همدغه ډیزاین کولی شو چې موږ هم تاسو ولیکو. ورډ آرټ کې دغه ډیزاین ما خوښ کړه، زه اوکې کلیک کوم، دلته یو نوم ورته ورکوم، مثلا توریالی، زه دا اوکې کوم، دا ګورئ دلته راغی توریالی. تاسو مثلا کولی شئ ګورم ډېر ښایسته ډیزاین کې جوړ شو، دا څومره خواري وکړي لږ مشکله ده چې تاسو مثلا دا ډیزاین په اسانه زر یې جوړ کړئ. نو تیار دلته جوړ دي، کلیک وکړئ، بس دا ورته تاسو ته راشي. ګوره زه دا ډیزاین تاسو کولی شئ دا ورډ آرټ راولئ، دلته شارټکټ هم شته.
ورډ آرټ کله چې موږ تاسو یو ډیزاین خوښ کړو دلته مثلا دا ما خوښ کړو اوکې رسول خان دا ما ولیکه اوکې. اوس ګورئ دلته د سره یو بل ټول بار راځي دې ځای کې دلته زیړه بټن شته ګور دا یاد لرئ تاسو دغه چې کلیک کې او کشي کې دې که هم تاسو چینجز کولی شئ. ګورئ دې ځای کې دغه بټن ده دې ته وایي انزرټ ورډ آرټ تاسو یعنې کولی شئ بل ورډ آرټ تاسو راولئ همدې ځای نه ضرورت نشته بیا هماغه مینو ته لاړ شو. ګوره ما اوس دغه ډیزاین خوښ کړه اوکې زه دلته مثلا لیکم چې محب یا محب الله اوکې دا وګوره دلته مثلا ما بل محب په نوم باندې مثلا یو دغه انزرټ کو ورډ آرټ دې باندې زه کلیک کوم که چېرته مثلا زه غواړم دا محب چینج کړم ایډیټ ټیکس مثلا دا نوم کې زه چینج راولم محب الله کوم ګوره ایډیټ ټیکس مې کلیک کړه دلته ورسره الله نوم اضافه کوم اوکې دا وګورئ دا بل غټ کم کېدای شي تاسو ته واضح ښکاره شي. ګورئ محب الله ما ولیک ایډیټ ټیکس ته تاسو کولی شئ هغه ټیکس چینج کړئ مثلا هغه ټیکس چینج راولئ یا بیخي هغه چینج کوئ مثلا زه لیکم عمران اوکې دا وګورئ بالکل مثلا هغه نوم چینج شي عمران سره بل نوم ورسره ولیکئ مثلا اسمت خان اوکې دا وګورئ مختلف چینجز تاسو دې کې کولی شئ. دې کې دا بله بټن د ورډ آرټ ګیلري دې کې څه کار کېږي مثلا دغه نوم چې تاسو د ولیکه نوم خو چینج وکړو اوس مثلا دغه ډیزاین تاسو نه ده خوښ مثال په دې ورډ آرټ کې تاسو دلته به یو بل ډیزاین خوښ شو تاسو وایئ کش کې دا نوم ما په دې ډیزاین لیکلی وي هېڅ پروا نه کوي دغه بټن کلیک کړئ ورډ آرټ ګیلري او دې کې یو ډیزاین خوښ کړئ مثال دغه او زه دا اوکې کوم دا وګورئ اسمت ماغسې شو. ورډ آرټ کې ډېرې خبرې دي او زه دومره تفصیل ځکه نشم وړاندې کولی چې دغه یوازې مایکروسافټ ورډ چې اوس زه مثلا دغه کوم تاسو ته جوړوم دا مونږ لږ سوچ پې وکړو 2 سیډیانو کې ایله په ډېر سختۍ باندې مثلا ځای شي نو دې کې که زه ډېر ژور لاړ شم نو بیا دا 300 سیډیانو ته خبره وځي. کوشش کوئ تاسو ته زه اوس هم دومره مکمل هدایت درته در کوم انشاءالله چې دې سیډي مثال به نه وي بیا هم تاسو کوشش کوئ ګرزار دی او زه تاسو بوزم بیا پریکټس په خپله پکې کوئ څومره چې زیات پریکټس کولی شئ تاسو هغې سره انشاءالله په وډ کې به تاسو ته هېڅ مشکل نه وي. دې ته راځو د دې په ذریعه باندې د دې رنګ بدلولی شو مثلا دا رنګ هم نه دی خوښ ګورئ زه مثلا دې ځای کې یو بل رنګ خوښ کوم دا رنګ مې خوښ کړه اوکې دا وګورئ همدا ډول دې کې خو دغه دی څه ورته وایي شیډو ورکړی شوی دی سوری غوندې ځکه دا رنګ صحیح تاثیر نه کوي. زه راځم ګورم مور کلرز که دې کې رنګ خوښ نه شو مور کلرز ته راشئ دې ځای کې مختلف رنګونه خوښ کړئ که دا هم خوښ نه وي کسټم کلر کې موس چې خوځوئ په دغه ځای کې دا نیو خانه ګورئ دا موس کرسر چې ما راوسته دې ځای کې رنګ جوړېږي مثلا تاسو کولی شئ یو بل رنګ جوړ کړئ ګورئ دې ځای کې مثلا کولی شئ زیاتولی شئ رنګ پې کمولی شئ اوکې دا رنګ ګوره ما خوښ کړه زه اوکې کوم دلته راځي. د دې ورډ آرټ دا ډیزاین به بدل کړو دغه بټن ما ورته ښودلی وه چې دې سره د دې ډیزاین بدلېږي. اوس به راشو دې رنګ ته یې کېدای شي دې ځای کې ښه تاثیر وکړي. فل افیکټ کې مثلا تاسو دې ځای نه 1 کلر یعنې یو رنګ دی تاسو کولی شئ دې ځای کې د سپین رنګ سره مقایسه کړئ دې ځای نه اندازه ورته کموئ لایټ یې دا وګورئ ډارک شو مثلا 2 کلرز 2 مختلف رنګونه سره مثلا یو ځای کوئ ګوره بلو هغه یلو یعنې زیړ رنګ او سور رنګ مثلا ما یو ځای کې څومره ښایسته رنګ جوړ شو ګورئ زه اوکې کوم اوکې دا وګورئ څومره ښایسته راغی رسول خان. همدا ډول مثلا دې ځای کې که چېرته دا رنګونه دې رنګونو کې تیار ریډیمیډ رنګونه هم شته فل افیکټ کې ګوره دې ځای کې راځم پریسیټ معنا تیار جوړ شوي رنګونه ګوره مختلف رنګونه دي هر یو رنګ چې مثلا کلیک کوو لاندې ګوره موږ ته ښیي په دې کې صرف دومره چینجز کولی شو مثلا نور ټول کې هم کولی شو دا روټیشن د دې چینج کړو تاو راتاوي کړو مثلا دا رنګ ګورئ څومره ښایسته رنګ جوړ شو زه اوکې کوم اوکې دا ګوره دې باندې اپلای شو. په همدا ډول که چېرته مثلا په دې کې تاسو یو ټیکسچر یعنې تیار ریډیمیډ یو عکس غوندې دی دغه رنګونه مثلا هم خوښولی شي تاسو خپل یو دغه ته شیپس ته هم خوښولی شي او دلته د دې کې مثلا کوم یو رنګ تاسو جوړول غواړئ رنګونه بدل کړئ ډېر یو ښایسته رنګ دلته هم جوړېږي فکر کوم دا رنګ به داسې کړو دا ما خوښ کړو زه اوکې کوم او بیا اوکې دا ګورئ دلته راغی. ښه دا اے بي سی څه کار کوي که مثلا تاسو کوئ کې تاسو کار وکړئ ډېر زیات کار پکې دی دلته اے بي سی ته زه راځم دی کې مثلا د دې سټایل چینج کوم دا مثلا بره دی لاندې دی راشي ګورئ مخکې هغه سړی کې لیکل شوی اوس په دې سټایل کې مثلا مختلف سټایلونه دي ځنه تاسو هر یو چې کلیک کړئ دا چینج کېږي ګورئ ډېر یو ښایسته روټیشن څه کار کوي زه اوس دا تاوم مثال لږ بره دی ځم چې لږ دا خان لږ ټیټ شي دغه کلیک کوم دلته ګوره شنې شنې علامې راغلې ده باندې موس راولم هر علامه باندې موس به کلیک کړئ پرېږدی بیا نه ګوره څلورو دغه راغلی روټیشن دا تاوم ګوره دا ګورئ دا هغه نه برانه شروع شو. په دې کې مثلا مختلف تاسو کولی شئ دا تصویر تاو راتاو کړئ ټیکس ریپینګ مثال د دې شاوخوا کوم ځای کې ټیکس لیکل شوی دا غواړئ چې دا مثلا ټیکس شاته راشي ټیکس نه بر راشي ټیکس نه لاندې راشي تاسو کولی شئ دا ورته انتخاب کړئ.
بیهایند ټیکس چې مثلا ګوره زه دلته راولم دا بره دی مثال دا خو ټیکس نه دی بیهایند ټیکس وګوره دا شاته شو ته تصویر دی ځای کې مثلا تاسو مختلف دغه آپشن انتخابولی شئ اے بي سي کې دا برابرېږي ټول مثلا دا ګوره زه دا لږ سیده کړم تاسو ته بیا واضحه شي روټیشن سره بیا بالکل برابر کړو موس مې نښلي را نښلي ښه دا ګوره بالکل اے رسول آر اے اس دا ګوره ټول برابر شول دا ضروري نه چې مثلا آر غټ دی ګوره بیا ته مې کلیک واپس خپل حالت ته راغی ګورئ کله چې آر لیکو غټ حروف واقعا د نور وړونه غټ نو کله دا چې کلیک ټول برابر شي واړه او غټ حروف سره دا ولاړ درته راځي ډیزاین دې کې مختلف مثلا ورډ رایټ لیفټ جسټیفای نږدې کوئ لږ لرې کوئ خو د دې منځ کې مثلا مسافه پیدا کېږي د دې په ذریعه هم کولی شي ویری ټایټ ګوره سره نږدې شو نارمل خپل حالت ته راولئ ورډ کې ګوره چې کله مثلا تاسو یو بل نوی لیکئ دې ځای کې دغه ډیزاینونه هم شته دا کونج کې دې کې مثلا تاسو کولی شئ ډیزاین خوښ کړئ اوکې ګوره زه یو نوم لیکم نیوز پیپر دا زه اوکې کوم ګوره دلته یو داسې ولاړ غوندې شکل راغی ګورئ داسې هم تاسو کولی شئ چې مثلا یو ورډ ولیکئ